متحد السم ما متفق السم ویش سي حرکت وکړئ تر څو برکت رامنځته سي. Hürmetli jovanlarımız, hürmetli mihmanlarımız ki Pektiya'dan, Pektika'dan, Khost'tan, Gazni'dan billerin şu سهار مهال د سمنګان مرکز ایبک ته ورسید. سمنګان ته له رسیدو سره سم دغه کاروان د سمنګانیانو له تاوده هرکلي سره مخ شو او دا لړۍ د ځوانانو د یووالي لپاره مهم ګام یاد کړ. در سمنگان آمده مرحبا این بلبلان از باغ عرفان آمده مقدمی نیکویشان را ما تفاول می کنیم لاله های دلگشا از باغ عرفان آمده شهر ما را کرده زیبا سنبلان علم روز این تلامیز چون چراغ و شمع کیهان آمده اهل دانش این زمانند در سمنگان آمده مرحبا این بلبلان از باغ عرفان آمده. محترم و ګډونوالو د سمنګان ښکلي زیبا ولایت د ځوانانو قومي مخورو د مسؤلینو د ټولو څخه مننه کوو چې موږ د شمال زون ته دعوت کړو او دلته یې موږ داسې هرکلی داسې مهمان نوازي وکړله چې زموږ په فکر او زموږ په تصور کې هم نه وه. یقینا زموږ سره هغه الفاظ هغه څه نشته چې موږ د دوی شکرګزاري په ادا کړو موږ د دوی نه مننه پرې وکړو. الله تعالی دې دغه تکلیف دغه ستونزې د الله تعالی په عظیم دربار کې درنه قبول کړي. الله تعالی دې دغه تکلیف د افغانستان د مظلوم مجاهد ولس د اتفاق د اتحاد او د سرلوړۍ لپاره سبب وګرځوي. یوازې تاسو څخه هیله دا کوم چې څوک مو ونه غولوي په یو نامه بل نامه دغه رسنۍ به تبلیغات کوي د دې دپاره ډېرې نورې ادارې به کار کوي چې موږ او تاسې سره وویشي موږ او تاسې سره بیل کړي موږ او تاسې په قومونو سره تقسیم کړي زموږ او تاسې غم او خوښۍ ګډې دي زموږ او تاسې دردونه شریک دي زموږ او تاسې هر دود او دستور او کلتور سره ګډ ده او د دغه ګډ دود او دستور او کلتور او دردونو او خوشحالیو او د پرمختګ لپاره به په ګډه کار مزار ښار کې هم په همدې تړاو ځانګړې غونډه جوړه او قربانو له خپلو همزولو میلمنو ګرم هرکلی وکړ. دې قدرمنو مشرانو ته ځوانانو ته د یادو ولایتونو څخه چې راغلي بلخ ته ښه راغلاست وایم. هیلهمند یم چې د دوی دا سفر یو ښه سفر دی د لاسته راوړنو ډک سفر وي او موږ به تاسې د دوی یو ښه قدر عزت وکړو تر څو د دوی ولایت نه چې ځي د خپل ولایت یو ښې خاطرې او نظریات د ځان سره ولري. دوی د ولسي ناستو پر مهال ژمنې وکړې چې هیڅ وخت به سمتي او ژبنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی ترمنځ نفاق خپور کړي. د سفر موخه او هدف هم دا و چې راسو ځوانان ووینو خلک ووینو ورسره کینو. کله چې موږ نه خپلو ولایتو نه حرکت کول سفر مو کول خدای شاید چې موږ همزولو ملګرو چېرته ولایاتو کې اوسېدو حتی د سپین ږیرو په شمول باندې هغه که د هرې کټګوري خلکو نو چې دوی هغه اولینه خبر چې دی دا وایي چې شمالي زون ته ځئ بېرته په خیر راسئ خو چې موږ به ټول ته سلامونه وایاسته او دوی ته ډاډ ورکړو انشاءالله ټول یو یو سره او د همیشه لپاره به متحد وي. لکه څه ډول چې دوی موږ دعوت کړي وو موږ هم داسې پلان لرو چې د دې نه وروسته چې زموږ دغه سفر پای ته رسېږي دوی به هم جنوب ختیځ ولایتو ته راځي او داسې غونډې او داسې سیاحتي ځایونو ته به د دوی هم تګ ترتیب جوړي.
د لوی پکتیا او په ځانګړي ډول خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځوانانو له ولسونو سره د لیدو کتو ترڅنګ په مزار شریف کې له یو شمېر ملي خو زما په نظر باندې د دې نه ښه خاطره چې د جنوبي ولایتو لوی پکتیا نه خلک راغلي دي او دا چې دوی ته ګټې هم نه رسیږي مګر احساس د دې د قابل قدر دی ځکه د دې اوبو لوی پکتیا ته نه ځي مګر دا د مملکت په سطح چې دا دوی د هغه ځای نه راغلي د حرکت کړي دلته راغلي موږ تشویقي د کار لپاره د دوی نه یو جهان تشکر ممنون الله د دوی ته په هر قدم د میزان تلک ورته اجرونه په نصیب کړي. بسیار ما اظهار خوشی میکنیم که امروز همراه شما هستیم چون شما از ولایت پکتیا هستین ولی آبی که میره به سمت شمال میره و این که شما یک احساس خوشی دارین که به وطن ما خدمت میشه و آب در وطن ما جریان پیدا میکنه امی زراعت ما پیشرفت میکنه. ما بسیار خوش هستیم که شما به ما دیگه هم انرژی میتین که دیگه ما بسیار با صادقانه و بسیار با ذوق هم کار کنیم از بعدش هم زه د دغه کاریګرو لسونه مچ کوم چې دا پروژه زموږ دپاره خیاطي ارزښت لري. له بلخ وروسته دغه ځوانان د جوزجان مرکز شبرغان ته ورسېدل او هلته یې د بېلابېلو قومونو له ځوانانو سره لیدکاته وکړل. دوی د یوې غونډې پر مهال د جوزجان له ځوانانو سره په شریکه د یووالي و اتحاد نارې بدرګه کړې. وحدت için işleyeceğiz. Vahdet isteyeceğiz inşallah Müslümanlar sever. Vahdet olsa hemmemiz bir birleşe. Vahdet bolayla, vahdetlik bilen yaşayla. وحدت ما متحد السم ما متفق السم ما هرگز جدا نشدنی هستیم. دوی وایي پوره 20 کاله د هیواد دښمنانو موږ په سمتي ژبني او قومي تعصباتو ویشلي وو چې اوس مهال دغه ټول ختم شوي او زموږ ترمنځ د ورورۍ فضا خوره شوې ده. Hürmetli jovanlarımız, hürmetli mihmanlarımız ki Pektiya'dan, Pektikadan, Host'tan, Gazni'den billerin şu gün şu vilayeti bastani pirlerin kademgası mihmanperver vilayetimiz Cevuzcan'a hoş gelipsinizler. Kademlerinde hasanat. همه خصوصا به میمولر که عزیز جوانلر که جوز و جان لیلانه یخلب خوست پکتیا غزنه پکتیکادن یخلب برگ کلت خصوصا طبقه جوان مونه آلدن صحبت که عزیز جوانلر ایتیکتی که جوانلر هیچ مونگه شکیاخ که آینده ساز کشور. د سریپل ولسونو هم دغه کاروان تود هرکلی وکړ او دغه ډول لیدکاتې د قومونو ترمنځ د یووالي و اتحاد مهم ګام یاد کړ. په لومړیو کې د سریپل ولایت معزز ولس قدرمن ولس هغه ولس زموږ په مخ کې ډېر لوی استقبال وکړو او په لومړیو کې 100 کیلومتره مخکې موږ ته د استقبال لپاره راغلي له خپل دود او عنعنات او کلتور سره د تاسو وینئ چپنې د دوی یو دروند دود ده، دروند دستور ده او دروند کلتور ده. ډېر خوشحاله یو. نن موږ په دې سفر کې د تاریخي سفر دی چې سریپل ولایت ته راغلو د ځوان څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته ښه استقبال وکړو او دا څخه مو هدف موږ دغه دی چې د قومونو ترمنځ یووالی د تعصب له منځه وړل ولس او نړۍ ته د مینې او سولې پیغام دی. په هیواد کې د قومونو ترمنځ د یووالي و اتحاد هڅې په داسې مهال کیږي چې اوس مهال هیواد کې د واک جزیرې ختمې شوي او